بل همدغه نه ودرې همدغه کرایسیس خبره له ویسټ انډیز نه طرف هم کې راغله هلته هم والي وي کله ما ټولې دلته خو هغه بارونه دوستانو له یوې ډېرې په زړه پورې او ډېرې هیجاني لوبې څخه وروسته د اموني هنګانو وکولی سوله د پامیر لوبډلې یو ډېر قوي سایډ ته ماته ورکړي د قیس احمد په ډېر یو بهترین ختم د وروستیو شیبو په اړه باندې راته وږغېږه. بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې خو زه ډېر شکرګزار یم د الله پاک چې دومره ټف ټیم نه میچ وګټه ټف سچویشن کې. نو دغه ټف سچویشن کې زه چې کله بیټینګ ته پیټ کېدم نو ما کانفیډنس و د ما انرژي وه چې زه به دا میچ فینش کوم. کله چې سټرایک ته راغلم هم نان سټرایک بیټسمین ته مې ویلي چې ته فکر سوچ ونه کړې دا میچ به زه درته فینش کوم ته صرف ولاړ اوسه ما سره زه یې درته فینش کوم. نو همغه وه چې د الله په فضل موږ میچ وګټو. ډېر زیات په زړه پورې و خو دغه وروستي دوه توپونو ته چې پاته سوله ډېره زیاته بیا حساسه وه. دغه وخت کې سړی ډبل مایند وي چې یو وکم دوی وکمه ځکه بولر هم دلته ډېر ځیرکتیا څخه کار اخلي و. نو بس د ما نان سټرایک بیټسمین سره دا آیډیا وه چې دوه رنزه به اتمان کوو که په لاس کې هم وي دوه رنزه به کوو او لاس بال چې و کیپر ته مو ویلې چې شهزاد نه په لاس کې رنز کوو. زه چې سټرایک ته راشم که څو پاتې زه پوره کوم 3 که 4 که 5 څو پاتې زه په لاس بال پوره کوم ځکه زه ما کانفیډنس های دی او ما ته ښکاري چې زه نن میچ کې چې کوم. کیس یو ډېر ښه ختموونکی کېدای سي د نورو لوبو کې هم شل و. بس کوشش به مو همدا وي چې اخر کې فینش ښه وکړو. خوند به دې ډېر زیات اخیستی وي ځکه دغسې یو شیبه نه تنها د بیټسمینانو لپاره د لیدونکو لپاره هم ډېره په زړه پورې وي. و دغه سچویشنونه فریشر سچویشن ډېر خوندور وي ډېر جالب وي ډېر خوندور وي ایکسایټډ ټایم وي. نو د وخت کې هر څوک غواړي چې میچ فینش کې هیرو شي. بولینګ کې مو هم ښه راتګ و انګلند کې البته په ویسټ انډیز کې د ګلوبل سوپر لیګ څخه راغلاست نو طبعا دغه شلوريز کرکټ کې پاتې کېدل دی به هم مرسته کول. و بالکل دغه میچ غیانا کې چې د موږ لاست میچ هغه میچ کې ما هم ښه بیټینګ کې پرفارمنس وکړو نو هغه وجه وه چې د هغه ځای نه ښه های لیول راغلی وم او کانفیډنس مې های و ما ویلې چې دلته به هم دغسې اننګز کوم. په دغسې حالاتو کې مقابل ټیم لوبغاړي هم ډېر زیاته هڅه کوي چې بیټسمینان راتنګ کې خصوصا شهزاد محمدي چې بیا شاته دی ولاړ وي څه خبرې یې تبادله کولې در سره و بس هغه خبرې کوي چې نشي کولی یا بدل ته بال وکړه دا داسې شاټ نشي ولی هغه غواړي چې بیټسمین کنفیوز کړي لږ پریشرایز کړي. نو ما هغه وکولی شو چې دغه خبرې مې ذهن کې وانه چولې پریشرایز نه شوم نو میچ مو وګټو. ډېره زیاته مننه کیس لیدونکو او دوستانو دلته چې راغلي مینوال دي ډېره ښه تفریح مو ورکړله. بالکل د ټولو مینوالو ټولو دوستانو نه ډېره زیاته مننه چې په دې ګرمۍ کې راځي او ټول لوبغاړي تشویق کوي. نو د دې هغه چغې دي چې موږ ته انرژي راکوي موږ کرکټ نه خوندلو او موږ ښه کرکټ کوو. ډېره زیاته مننه خیر اوسئ ستړي یاست خیر اوسئ. دوستانو د اموني هنګانو وکولی سوه چې ډېرې له یوې ډېرې په زړه پورې لوبې څخه وروسته د بند امیر شامارانو ته ماته ورکړي او پرله پسې دویم بریا ترلاسه کړي. حال دا چې د دوی کلیدي لوبغاړی لوبډل مشر عظمت عمرزی هم نسته. ماپښین لوبه مه هېروئ. میساینا کاتالان د بوس ساتونکو پر وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته کېږي.